السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه امید ساتم چې ټول ملګري به ښه یئ او د ژوند په ښو ساعتونو کې به کم ملګري چې زمونږ چینل اکرم علي 107 ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ هغه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. امید ساتم تر دې ځې پورې به تاسو ویډیوګانې کتلي که کم ملګري په چینل نه وي نو په ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینکسونه میلاویدی شي او په چینل کې تاسو ته ویډیوګانې په پلی لیسټ کې پرتې دي. کمو ملګرو چې زړې ویډیوګانې نه دي کتلي د یوټیوب نه د پیسو د ګټلو په باره کې هغه ملګري د اول زړې ویډیوګانې وګوري. نن به موږ خبره کوو چې آیا په ویډیو کې ټیګز نه نو یوټیوب والا څومره کسانو ته شو کوي او چې ټیګز پکې وي نو څومره کسانو ته شو کوي او چې نه نو ولې نه شو کوي. یا هر کله چې ستاسو په ویډیو کې ټیګز وي هغه سرچینګ کې په څه طریقه راځي که چېرې نه نو بیا خو بېشکه خبره چې ستاسو ویډیو به په سرچینګ کې نه راځي. اوس تاسو به ټیګ څنګه لګوئ لکه مثال په طور د چا چینل دی د شاعرۍ په باره کې او هغه په ټیګز کې لیکي د ټیچینګ ټیګز لګوي یا د کوکینګ لګوي یا نور داسې چې خپل د فیلډ نه بهر وي نو که چېرې دی دغه لګوي نو دا د لپاره نقصان دی ځکه چې ټیګز ورپسې حسابېږي چې تا لس ټیګز ولګول یا 15 ولګول. خو تاسو له پکار دي چې هر کله خپل د ویډیو کم ټایټل کې دی تاسو له نه دي پکار چې هغه ټایټل هم په ډسکرپشن کې ورکړئ هم په ټایټل کې ورکړئ هم په ډسکرپشن کې هم په تمنیل ورکړئ او هم په ټیکس کې ورکړئ. البته تاسو له دا پکار دي چې تاسو کم ټایټلی تاسو هغه په انګلیش کې ورکو د هغې کومه معنی چې روزي تاسو هغه په پښتو کې په ټیکس کې لګولی شئ یا د دې نه په اردو کې چې کوم مطلب راوځي تاسو د ویډیو کومه خلاصه نچوړ چې تاسو هغه په اردو کې په ډسکرپشن کې لګولی شئ. خو به هر حال نن خبره په ټیګز باندې ده نو ټیګز چې کوم دی تاسو به خپل د ویډیو سره یو شانتې لګوئ. تاسو به ګورئ چې مثال په طور زما ویډیو د شاعرۍ په باره کې ده ٹھیک شو زما ویډیو د شاعرۍ په باره کې شو زه به ورسره هلته ولیکم چې پښتو نیو غزل پښتو سپیس نیو او بیا سپیس غزل دا ستاسو یو ټیک شو. اوس به تاسو دویم ټیکس داسې لګوئ که چېرته څوک په سرچینګ کې داسې ولیکي چې پښتو نیو غزل لکه مثال په طور PASHTO نیو NEWGAZAL لکه مطلب نه پکې ډاډ ورکي نه پکې سپیس ورکي تاسو له پکار د چې داسې هم سرچ کوئ. دو ټیکس شو. بیا که هر کله تاسو داسې ولیکئ چې پښتو غزل دا هم ټیک دی. بیا به تاسو څلورم داسې ولیکئ چې خپل د چینل نوم به ولیکئ لکه مثال په طور زما دی اکرم علي سپیس 107 ما یو پیر دا ولیکو بیا ورپسې زه لیکم چې اکرم علي وداوټ سپیس 107 دو شو. هر کله که څوک په یوټیوب کې اکرم علي 107 هم سرچ کوي زما د ویډیو د هغو مخې ته د شو کولو چانسز به سیوای زما د چینل په نسبت. خو که چېرې ما پکې دا ونه لیکل نو بیا نه زما دا ویډیو یوټیوب والا مخکې خلکو ته شو کوي او که څوک سرچینګ هم کوي نو ډېره په مشکله سره به راځي. نو تاسو له پکار دي چې کم د چینل نومي تاسو هغه په هر ټیکس کې لګوئ. لکه مثال په طور د چا چینل دی چې فیملی ولاګز یو شو بیا د دې کم جمع چې راځي تاسو به ولیکئ چې ویلیج فیملی ولاګینګ یو پیر وداوټ سپیس شو بل پیر به د سپیس سره وهئ چې مثال په طور ویلیج سپیس ولاګینګ آیډیا چې هر څه ورسره لیکئ. خو چې ستاسو په دې ویډیو کې دننه څه تاسو ورکړي نو که سبا دپاره بل څوک هم مثال په طور سرچینګ کوي چې مثال په طور هر قسمه سرچینګ کې چې کوي خو چې تاسو چې په کومه طریقه باندې ویډیوګانې کوئ لکه مثال په طور
تاسو د ټیکنیکل په طریقه کوئ د ټیکنیکل باره کې ویډیوګانې کوئ. اوس که مثال په طور ما ورکړو چې هاو ټو کریټ ا جیمیل اکاونټ، دا زما یو ټیک شو. اوس په زه دویم ورکوم چې هاو ټو کریټ نیو جیمیل اکاونټ، دا دوه شو. اوس په زه بل لیکم چې هاو ټو کریټ جیمیل اکاونټ نیو میتھډ، درې شو. بیا که زه بل لیکم چې هاو ټو کریټ سیمپل میتھډ اف جیمیل، دا څلور شو. داسې ورپسې نورې. نو که سبا دپاره هر څوک په یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو کریټ نیو جیمیل اکاونټ، زما چینل خو به وړوکی، خو که زما نه کم غټ اول به حق د هغو جوړېږي، یوټیوب والا به اول د هغو چینل ښایي. خو که چېرې ستاسو په ټیکس ټایټل تمنیل او ډسکرپشن کې پاور و، نو کم چې مشهور یوټیوبران دي ستاسو به پخپله د هغو په سرچنګ کې به ستاسو چینل اول راځي. نو امید ساتم چې تاسو به تر دې ځای پورې پوه شوي یئ او د سکرین د ریکارډینګ په ذریعه درته هم لږه ډېره زده کړه در کومه. که بیا هم کم ملګري پوه نه شو نو بېشکه زموږ سره د واتساپ په نمبر یا د کمنټ د لارې رابطه کولی شئ. او تاسو ته که نورې هر قسمه ویډیوګانې پکاري نو بېشکه موږ ته د کمنټس د لارې سوالونه کولی شئ. خو تاسو به هېڅکله هم په خپل ویډیو کې پردي ټیکسونه نه لګوئ. لکه مثال ستاسو چینل د کوکینګ باره کوي او تاسو پکې د ټیچینګ لګوئ، نو په دې باندې ستاسو د چینل کم امپریشن چې دی هغه به ورو ورو غورځېږي، حتی تر دې چې که ستاسو ویډیو د ورځې 15 غنټې کته کېږي هغه به 4.5 شي 4 به شي. او تر دې چې بیا به تاسو خلکو ته لینکسونه شیر کوئ، ښه ویډیوګانې به کوئ، خو چې ټیکس پکې نه وي نو ستاسو ویډیو به خلکو ته یوټیوب والا نه شو کوي. نو زموږ سره اوسئ او ویډیو تر اخرې پورې وګورئ. خاملګرو تاسو کته شئ چې مونږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. زه به اوس تاسو ته په دې کې خپل یو دوه داسې ویډیوګانې ښیم چې په کومه ویډیو کې ما ټیګز لګولی دی د هغې څه اثرات دي او په کومه کې چې مې نه دی لګولی د هغې څه اثرات دي. نو د ټولو نه اول به مونږ لاړ شو خپل یوټیوب چینل ته. دا زه راغلم خپل د یوټیوب چینل ته. ما سره خو آلریډي نورې ویډیوګانې مې هم د ملګرو په غوښتنه باندې تیاری کړي دي، خو تاسو ته ما مخکې هم ویلي دي، اوس درته بیا هم ویم ستاسو چې څه قسمه چینلي تاسو ویډیوګانې چې څومره زر تر زره خېجولی شئ په ښه طریقې سره ایډیټینګ کوئ او بیا یې تیاروئ او بیا یې خېجوئ. نو ستاسو چې هر کله یوه ویډیو وایرل شي د هغې یوې د وجې نه به ستاسو نورې ویډیوګانې خلک مجبورن ګوري. دا تاسو کته شئ ملګرو، زه خپل د موبایل سکرین ته راغلم او دا زما د چینل لوګو، دا زه خپل چینل ته راغلم. تاسو کته شئ چې ما پرون کومه ویډیو ورکړې ده تقریبا چې یوه ورځې کېږي، ما ته په وایټ سټوډیو کې دې ویوز سیوا ښایي، خو دلته به کم ښایي. زما تقریبا 21-22 ویوز په دې راغل دي او زما دا ویډیو چې کومه ده تقریبا 2 منټه ده. خو ګره دې په نسبت باندې مونږ خپله بله ویډیو وګورو چې مثال په طور زه دا ویډیو ګورم چې هاو ټو کریټ نیو جیمیل اکاونټ. نو که چېرې تاسو دا ویډیو ګورئ زما د دې ویډیو تقریبا په خپل چینل کې به تاسو ته ما ویلي ویډیو نه پلی کوئ، زه به یې بنده کړم. خو به هر حال تاسو دا کتی چې ما په ډسکرپشن کې ورکړل دي اکرم علي 107 بیا هیشټیګ میک نیو جیمیل فل میتھډ، بیا ما ټایټل دا ورکړل چې هاو ټو کریټ نیو جیمیل اکاونټ او بیا فل میتھډ ان سیمپل پښتو. زما په دې ویډیو باندې اولی ویو سیوا راغل دي او په دې واچ ټایم څومره راغل دی، نو د دې اصل وجوهات درته زه ښیم. د دې نه پس به مونږ لاړ شو خپل وایټو سټوډیو ته. تاسو دا کتی شئ مونږ خپل وایټو سټوډیو ته راغلو. زه به نه پرونی کومه ویډیو چې ما اپلوډ کړې زه به دا وګورم. دا تاسو کتی شئ چې ما نه د دې ډسکرپشن صحیح لیکل دی، ستاسو د پوهې دپاره زه به پې 1 غنټه 2 پس بیا وخېږم. تاسو به په خپله د دې ویډیو ویوز او د دې د وجې که سبسکرایبر راځي او واچ ټایم هغه به تاسو په خپله وینئ. خو به هر حال زما دا کومه اوسنۍ ویډیو چې ده دا اوس هم ښه روانه ده. وجه د هغې دا ده چې دغه ویوز پې راغلی دي 22 پورې، دلته ماته لږ وروسته ښایي.
خودل ته تاسو ته دا پبلک لپاره چې دا کم دوه نخې دي په دې کې تاسو تخکاری لاندې بیا ماته و چې ستاره دینه 16 منټ واچ ټایم شوی دی خدا هم زما د بار ډیر دي ځکه چې ما په کې ټیګ سودا نه دی لګولي تاسو ته زوس خیمه چې ما په دې کې ټیګز لګول دي یا می نه دي یا می څومره لګول دي تاسو کته شي چې دا ما صرف پلی لیست وستې ده هر څوک چې زما چینل ته راځند شوی دی هغه کتلې ده په ټیګز کې تاسو کته شي ما هیڅ نه دی لیکلي دا زما د چینل کم ورک چې هغه خرابای او چینل زما مطلب خرابېدو طرف ته بینه مال پکار دي چې کوم ویډیو کې ټیګزونه نه هغه لګوم تاسو له هم پکار دي زب واستاسو خپل بلی ویډیو ته بوزما او تاسو ته پر ټیګ لګول چلو خیمه او بیا به تاسو کته شي چې په کومه ویډیو کې ټیګ زی نو هغه به سرچینګ کې په کومه طریقه راځي دا تاسو کته شي دا وزراغلم چې دا زما بل ویډیو دا هاو ټو کریټ نیو جیمیل اکاونټ فل میتھڈ اینڈ سمپل پښتو دا تاسو کته شي زمانه دی ویډیو تقریبا سکم 17 ورځې شوې دي د مال تقریبا 200 منټه واچ ټایم راکړل تقریبا ٹھیک شو خو مطلب ورځ نیمه کې یا چا قتل د یا نو هغه پته هم لګي تاسو بداو وای چې ګو ټو ویډیو انالیټکس دا استاد ما ته خی چې په 2 ورځو کې ستا په دی ویډیو باندې 3 ویوز راغلي او یوټیوب ولا چې کم دی دا کم امپریشن چې دی ستا تمنیل ټایټل ټیګ ډسکرپشن خده د هغه په وجه په تیرې شوی 28 ورځو کې ستا دا یو ویډیو 422 کسانو ته شو کړی دا وس په مونږ راو چې آیا ما په دی ټایټل ټیګ ډسکرپشن کې سور کړلی خو به هر حال زبتا سو تصریف خپل ټیګ سوخه ما چې ز ټیګس په کومه طریقه لګوم دا تاسو ته پنسل نه ښکاری تاسو به دا کلیک کئ هر کله چې تاسو دا کلیک کئ تاسو به بالکل لاړ شئ ویښته دلته وس ما په ټیکس کې لیکلی دي چې هاو ټو میک جیمیل آیډیا ٹھیک شو بیا نور پسې لیکل دي چې نیو جیمیل اکاونټ میک ان پښتو اکثر خلک داسې چې هغه مطلب صرف خبره پورا کوي نو تاسو له پکار دي چې کټیکس کې تاسو سپیلینګ هم غلطي پرخ نه کوي خو چې په مطلب په خپل هم پويږي او نور کسان پرې هم پويږي خا دا تاسو کته شي ما بیا په دې کې ورکړل چې جیمیل بنانے کا طریقہ ٹھیک شو دا سلور شو او بیا دا دریم یو پکې دی چې هاو ټو میک نیو جیمیل اکاونټ بیا پکې اخرنه دی چې فل میتھڈ جیمیل اکاؤنٹ ان پښتو دا به تاسو ته لګ ښکاری خو ځکه چې ما ډیرو غل لیکل وزدالیک ما زر دین یو ټیکس را لمه چې آیا ما دا ټیکس صحیح ورکړل که څوک د جیمیل اکاؤنٹ جوړی او هغه د پاره دا ویډیو پکاري نو آیا دا بس یوټیوب ورته زما تر طرفه خای کنه بخای نو زه اوس الریډي دا سرچ کوم چې آیا زما دا ټیکس کامیاب دی یا نه دی کامیاب نو تاسو کته شي زراغله سرچینګ تاسو زبرلتا सर्च का मची हाउ फुल मेथड जीमेल अकाउंट इन पश्तो دا تاسو کته شي دا چې ما څنګه ورکو زمانہ غړ غړ یوټیوبران هم شتا خو زما دا ټیګز ذکر اواغس چې ما په داسې طریقه ور کړې ده کچري چاته د جیمیل اکاؤنٹ ضرورتي او هغه دا جمله وای نو اول به زما راځي لکه لاندې تاسو کته شي چې غړ غړ یوټیوبران دي دا غو ویډیو زوم پرتی دي د چا په هغه 2000 ویوز دي چا په هغه 15000 دي چا په هغه لاک دي خو ما چې کم مطلب ټایټل ټیګ ډسکرپشن په کومه طریقه ورکړل یوټیوب والا ته دا قبول دی نو ځکه زما دا ویډیو شو کړه وزه کوشش کوم چې خپل د دې ویډیو ٹھیک شو خپل د دې ویډیو بل یو ټیګ زلګوم چې یوټیوب والا ور سره بیا سکای لکه بل یو دی چې هاو ټو میک جیمیل آیډیا زبوز دا بل لیکما خپل د ویډیو بل ټیګ کچری بل کس راشي او هغه داسې لیږي چې هاو ټو میک جیمیل آیډیا دا تاسو کته شي ما ور په بے انتهایی راوغه چې هاو ټو میک جیمیل چا شارټ کټ لیکل چې آی ډی ان موبایل چا لیکل چې موبایل فون خو ما چې کوم ورکو ز خپل دا ګورم هاو ټو میک جیمیل آیډیا
دا تاسو کته شي زمانه مخ کې مضبوط ټیکسونه په دې باندې شتا، خو به هر حال زما ټیکس با په دې کې راځي خو لګ به ویختي. دا تاسو کته شي زما دا ټیکس ډیر زیات کمزورې دی نو په سرچ کې نه راځي. دا تاسو کته شي ما تقریبا 30-40 یوټیوبرانو نور چینل یو کتی، دا تاسو کته شي زما چینل پکې نه رالي. نو مال پکار دی چې زه خپل ټیګز مضبوط کړم. وزر دقه ویډیو دریم ټیګز استعمالوم چې هاو ټو میک نیو جیمیل اکاونټ ان پښتو. نو وس تاسو ګورئ چې دا پکې رالی یا نو هاو ټو میک نیو جیمیل اکاونټ. دا تاسو کته شي ما دا ورکو اینڈ پښتو. دا ما سرچ کو وس پل هغه یو ټیګ می دلته راوړ چې هاو ټو میک نیو جیمیل اکاونټ ان پښتو. تاسو وس کته شي زما دا ټیګز هم خده، خو په نسبت د دویم چې ما کم سرچ کو دا غینه خده، ځکه چې په پورا یوټیوب کې زما دا ویډیو په 67 نمبر راځي. نو کچره ز خپل په ټیکس کې نور هم خواریو کما نو زما ټیکس مضبوطې دي شي. نو مهرباني وکړئ چې خپل د زړو ویډیوګانو ټیکسونه بدل کړئ او په ښه طریقې سره پیزان پوه کړئ. که بیا هم کوم ملګرو د مسلې او یوټیوب ویډیوګانې نه وایرل کیږي نو موږ سره زموږ د واتس اپ په نمبر رابطه کولای شئ. کوم ملګرو چې زموږ چینل اکرم علي 170 وسه پورې نه سبسکرایب کړي، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو